عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل پازه جه سپیری سی یعنی خوار جسی پازه جه سپیری سی پازه جه سپیری سی. یو چا وویل چې ای د الله رسوله څوک چې خوار سی د چا پازه جه په خاورو سپیری سی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل وایي هغه څوک چې خوار او ذلیل سی چې د ده په ژوند کې د ده مور او پلار او یا په مور او پلار کې یو یا دواړه و بوډاتوب ته ورسې شي او بیا دی د هغوی خدمت ونه کړي او د هغوی د خدمت د نه کولو له کبله و جنت لره داخل نسي. تعلیم الاسلام رادیو